همدارنګه ډیر مهم خبر بل دا دی چې هغه اسوسییټډ پریس ورکړی دی او ما د جورج ګالوی دی برنامې نه دا واخیسته او هغه ویلي چې دا خبر چې زه ورکوم هغه ویلي چې دا اسوسییټډ پریس دا خبر شریک کړی دی. هغه دا دی چې چین د تایوان محاصره کړې ده، جنگي کشتیګانې راوړي دي، جنگي تیارې راوړي دي او تایوان کاملا حصار کې دی. یعنی چین که هر وخت هر زمان وغواړي چې په تایوان ننوځي، امریکا څه نشي کولای، ځکه امریکا دلته اوس په ایران کې خپې بندي دي، کشتیګانې دلته مصروفي دي، سنټکام قومنداني دلته مصروفه ده، اسلحه دلته مصروفه ده، دا په بل جنگ ته نشي ورتللی او کېدای شي چینایان د دې موقع نه استفاده وکړي او په تایوان باندې ورننوځي، ځکه چې که محاصره یې کړې ده، محاصره خو هسې نه ده کړې که نه، خو حتما یو څه پلان لري چې دا محاصره یې کړې ده او دا به په هغې باندې ورننوځي. همدارنګې بل خبر دا دی چې امکان د جنگ د اسرائیل او د ترکیې ډیر زیات دی او دا جنگ میدان به په سوریه کې، یعنی ترکیه او اسرائیل که جنگ کوي هغه به په سوریه کې سره کوي او ویل کېږي د همدې لپاره امریکایانو خپل ټولې قوا د سوریې نه ویستلې او سوریه تخلیه کړله او د دې لپاره چې چېرته دلته د ترکیې او د دوی جنگ کېږي، ممکن د دوی په اردو باندې د هر خوا نه بریدونه وشي او تارومار شي، نو دوی ساحه پرېښې ده چې د ممکن که دلته جنگ کېږي چې دوی د سره جنگ کوي چې دوی ته پکې صدمه ونه رسېږي. امریکایان دیز نه وتي دي، امریکایانو نه خو امارات متحده هم وغوښتل چې نور زموږ پیګان نه ده په کاره لاړ شه او سعودي هم چې دی پاکستاني قوې راوستلې او د چین سره یې خبرې وکړې، نو هغه خبر چې ما تاسو کوله چې ورو ورو امریکا د سیمې نه وځي او که سوریې نه دی ووتله او سوریه کې جنګ وشو او ایران په سوریې باندې ورننوځي، نو دا پیشبیني ما تاسو کړې وه چې ایران به سوریه نیسي. دا د تاسو سره بیا هم نوټي چې ایران به په سوریې باندې ورځي، خو دا میدان ورته جوړ شوی دی. آخري خبر دا دی چې د نړیوال خبرونو نه آخري خبر دا دی چې ټرمپ د اوربن د تمدید لپاره ایران ته ویلي وخت ورکوي، ځکه چې پرون ویلي چې وخت نه ورکوم، سیده بریدونه کوم، خو اوس وایي چې ماته عاصم منیر او شهباز شریف زنګ وهلی او لږ وخت یې وغوښته او کېدای شي د دې وخت دغه دا شي چې بنګه په دغه کې نتیجه کې یو مثبت دغې ته لاړ شو او ایرانیان ځان آماده کړي او راشي خبرو اترو ته سره دلته کینو. نو دې ورته دا ویلي چې نو دې نه ښکاره کېږي چې وخت تمدید شوی دی، مذاکرات به په یو دوه ورځو کې نه وي، هغې به خپل وخت تصمیم به ونیسي، بیا به اعلان وکړي او بیا به راځي، ممکن چې تصمیم زر ونیسي، ممکن تصمیم ځنډ ونیسي، خو تر هغې پورې ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې دوی مذاکرات نه شروع شوي، موږ تنګه د هرمز نه ازادوو او نه یې پرېږدو، نو که هغسې بیا خو زه فکر کوم چې مذاکرات به بیا وځنډېږي،